په شهیدانو کې د دې کورنۍ هغه میرمن هم شهیده شوې وه چې خاوند یې له هیواده بهر د مسافرۍ شپې سبا کولې، خو له کلي څخه وروستۍ ټلیفوني اړیکه پرې وغمېده او کلي ته د راستنېدو ټکټ یې وکړ. خو داسې مهال راستون شو چې شهیدان تر خاورو لاندې وو او پر مزار یې بیرغونه رپېدل. زه د شپې چې ما ته ورور ټلیفون راوکړو له کوچې چې باید ولاړ سه کور ته. ما ورته ویل بلې خیر ده؟ وایي اوه. ما چې کور ته ټلیفون راکاوه کور ته چا ټلیفون نه پورته کاوه، هېڅوک هم نه وو. ما هلته بل خواښ ته ټلیفون راوکړو، ما په کور کې څه حال ده، څوک دي، څه شی دي؟ ما ته د سړي له کوچې ټلیفون راوکړو، راته ویل چې راسه کور ته. کور څه کیسه ده، خیر ده؟ وایي زه نه یم پې خبره، ما زوی یم تللی د مازدیګرنی، بیا بیخي راغلی دی د شپې تقریبا 1:30 بجه وه چې ما دلته ټلیفون راوکړو. په سهار کې دا شپه ما تېره کړه، په سهار کې 9 بجې وې، زه ویده سوی ومه چې لمونځ مې وکړو، ویده سوی ومه. ما ته ټلیفونان راغلي وو، تقریبا 20 ټلیفونه راغلي وو. یو مې اورېدلی یم نه ده چې اخر ته یو سړي غږ راباندې وکړو، وایي څه حال دې جوړ کړی ده؟ زموږ ملګری وو. دغه ټلیفونان له سهاره چې درته راځي ته پې خبر نه یې ولې؟ ما ویل که خبر یم، څنګه نه یم پې خبر سوی؟ وایي ښه نو دا ټلیفونان له سهاره درته راځي. چې ټلیفونان چې رالو ما ته کلیوال وویل وایي ولاړ شه کور ته، موږ ټکټان رااخیستي دي، ټکټ مې کړی ده، ته ولاړ شه کور ته. یا چې موږ ته وایي سبا خیر ده، تاسو خو یاري ما خبر کړي چې اوس زه کیسه خبر شم چې شی دي، څرنګه ولاړ شم کور ته، ولې ولاړ شم؟ یا ته یې ویل ته ولاړ شه کور ته، یا چې به ویله ټول حاله خبر شي. ما ما کلیوال اوس هم دلې ده. هغو ته مې ورته ویل، هغو ویل ته راووځه د باندې، د باندې څه راووتم، یې ته ویل تا په کور کې افغان لګېدلی ده، شهیدان سوي دي، څوک زخمیان دي، څوک شهیدان دي، ټول. یا ته ښه صحیح، زه هغوی ایرپورټ ته راوړم، یا چې نو زه په حال خبر سوی یم، نو مې هغه لیدلی ده. 2 شپې وتلي وې، چې دلته راغلم خلک ناست وو کوټه کې، خالي پوښتنه خو مو سره کړې ده. یا چې بیا زه ننوتلی یم، بیا ما شپه ټوله دلته تېره کړه د شپې. داسې مې لاینه زنګونه کول، زه خو ځکه شوم، مور مې مور ته ورغلم، چیرې یم؟ زه د دوی په کوټه کې وم، په کوټه کې خو نه وې، معلومه ویل نه وې. ته مې اوبه راواخیستې او داسې مې وکړل، هغه عیال مې ټول دلته پراته وو، هغه مې سر راجګ کړو چې چای ډوډۍ وخوړه، چې ولاړ کړو، خپله دروازه مې خلاصه کړه. والله ډېر سخت حالات وو چې هغه ځای ته ورغلو، وینې پرتې وې، زخمیان پراته وو، دا درک نه وو. مثال خلک کوچنیان ډېر وو د کور وو، نو دا نه وه معلومه چې کوم زخمي ده کوم جوړ ده، خو چې مثال پوه به سو چې دا یو زخمي ده، هغه هم راسره واخیستل. معلومېدونه یو زړه ښځه وه چې دلې پاته وله، چې ډېر وخت موږ دا کوچنیان سره دغه کاوه، هم له غباده ولیده چې دغه زخمي ده، چې شپخانې ته هم رسوله شهیده سوې وه. او یو سپین ږیری و، هغه داسې قرار ناست و له پېغه لحظه کې، مثال د کړکۍ بیخ ته ناست و، بیخي داسې فکر هم نه کېدو چې دا زخمي ده. چې کله هم بیا یوړ شبخانې ته، د شبخانې بعد چې هغه کابل ته یوړ، څلورمه پنځمه هغه هم شهید شو. پر کلي او شاوخوا سیمو د یرغلګرو او لاسپوڅو بریدونه، د خلکو ځورول، د ړندو هوانونو توغول، د خلکو له زغم څخه ووتل او د اشغال پر ضد د ننګیالیو د منسجمېدو بهیر لا چټک شو. مجاهدین په خپلو کمو امکاناتو د اشغال او ظلم پر ضد ودرېدل او یرغلګرو او د دوی لاسپوڅو ته یې غبرګون د ټوپک په شپېلۍ وښود. مبارزه چې په لومړیو کې یې بریا ناممکنه ښکارېده، خو د میاشتو او کلونو په تېرېدو هر څه د یو رښتیا کېدونکي خوب پر لور روان شول. کارنامې جوړې شوې او پر میدان د دښمن ماتې پرله پسې شوې.